سلامونه خوږو دوستانو، هیله یم چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. زه نورالدین علم دوست یم چې د مشال کورس د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه دا د نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او هیله یم چې د 23مې برخې درس مو په صحیح ډول نوټ او حافظې ته سپارلی وي. راځو نن د 24مې برخې درس ته ادامه ورکوو چې تلفظ او معنا کوو راسره ملتیا وکوي. نو خوږو دوستانو، د 24مې برخې درس ته ښه راغلاست. په 24مه برخه کې به تاسو ته د تل په څیر په لومړیو کې د جملو اوله برخه تلفظ او معنا کوو چې 5 جملې دي. د همدغو 5 جملو له ډلې څخه اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Do your homework تلفظ یې څنګه کوو؟ Do your homework. په پښتو کې معنا څنګه کوو؟ خپل کورنۍ کار وکړه. Do your homework. خپل کورنۍ کار وکړه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Do your homework. خپل کورنۍ کار وکړه. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Do you read stories تلفظ یې څنګه کوو؟ Do you read stories. په پښتو کې معنا څنګه کوو؟ ته کیسې لولې. Do you read stories. ته کیسې لولې. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Do you read stories. ته کیسې لولې. خوږو دوستانو، له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Let's go now تلفظ یې څنګه کوو؟ Let's go now. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ راځه اوس لاړ شو. Let's go now. راځه اوس لاړ شو. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Let's go now. راځه اوس لاړ شو. له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I'll be back soon. تلفظ یې څنګه کوو؟ I'll be back soon. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه ژر بیرته راځم. I'll be back soon. زه ژر بیرته راځم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I'll be back soon. زه ژر بیرته راځم. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ What's your hobby. تلفظ یې څنګه کوو؟ What's your hobby. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ستا مشغولتیا څه ده؟ What's your hobby. ستا مشغولتیا څه ده؟ تلفظ یو ځل بیا تکراروو. What's your hobby. ستا مشغولتیا څه ده؟ نو خوږو او قدرمنو دوستانو، د جملو په اوله برخه کې مو 5 جملې تلفظ او معنا کړې. هیله یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. دا له ځان سره په بار بار تکرار کړئ، در سره نوټ یې کړئ تر څو چې مو زده شي. اوس نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو اوله برخه په همدې ځای پای ته رسوو. ځو د درس په جریان کې د جملو دوهمې برخې ته راسره پاتې شئ. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو دوهمې برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د جملو په دوهمه برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Check my blood pressure. تلفظ یې څنګه کوو؟ Check my blood pressure. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ د وینې فشار مې وګوره. Check my blood pressure. د وینې فشار مې وګوره. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Check my blood pressure. د وینې فشار مې وګوره. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ We will see what's happen. تلفظ یې څنګه کوو؟ We will see what's happen. په پښتو کې معنا څنګه کوو؟ و به ګورو چې څه کیږي. We will see what's happen. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ و به ګورو چې څه کیږي. د دوهمې جملې تلفظ یو ځل بیا تکراروو. We will see what's happen. و به ګورو چې څه کیږي. له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ What I have to do with you. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ څه در سره وکوم. What I have to do with you. څه در سره وکوم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. What I have to do with you. څه در سره وکوم. خوږو دوستانو، له درېیم جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Come and watch this. تلفظ یې څنګه کوو؟ Come and watch this. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ راشه دا وګوره. Come and watch this. راشه دا وګوره. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Come and watch this. راشه دا وګوره. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Don't talk without reference. تلفظ یې څنګه کوو؟ Don't talk without reference. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ بې دلیله خبرې مه کوه. Don't talk without reference. بې دلیله خبرې مه کوه. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Don't talk without reference. بې دلیله خبرې مه کوه. نو خوږو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو په دوهمه برخه کې مو هم 5 جملې تلفظ او معنا کړې. هیله یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. ځو د درس په جریان کې د ورډز پارت یا د لغتونو برخې ته راسره پاتې شئ.
نو خوږو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخې ته هم ښه راغلاست. درته وایم د ورډز پارټ یا د لغتونو په برخه کې اول لغت ته ځیر شئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ سن. تلفظ یې څنګه کوو؟ سن. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ لمر. SUN. سن د لمر په معنا ده. له اول لغت نه تیریږو راځو دوهم لغت ته. د دوهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ رین. تلفظ یې څنګه کوو؟ رین. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ باران. RAIN. رین د باران په معنا ده. له دوهم لغت نه هم تیریږو راځو دریم لغت ته. د دریم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ سټار. تلفظ یې څنګه کوو؟ سټار. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ستوری. STAR. سټار د ستوري په معنا ده. له دریم لغت نه هم تیریږو راځو څلورم لغت ته. د څلورم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ سکای. تلفظ یې څنګه کوو؟ سکای. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ اسمان. SKY. سکای اسمان. له څلورم لغت نه هم تیریږو راځو پنځم لغت ته. د پنځم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ مون. تلفظ یې څنګه کوو؟ مون. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ سپوږمۍ. MOON. مون د سپوږمۍ په معنا ده. نو خوږو دوستانو له پنځم لغت نه هم تیریږو راځو شپږم لغت ته. د شپږم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ سناو. تلفظ یې څنګه کوو؟ سناو. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ واوره. SNOW. سناو د واورې په معنا ده. له شپږم لغت نه هم تیریږو راځو اووم لغت ته. د اووم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ ویند. تلفظ یې څنګه کوو؟ ویند. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ باد. WIND. ویند د باد په معنا ده. له اووم لغت نه هم تیریږو راځو اتم لغت ته. د اتم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ فایر. تلفظ یې څنګه کوو؟ فایر. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ اور. FIRE. فایر د اور په معنا ده. له اتم لغت نه هم تیریږو راځو نهم لغت ته. د نهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ کولد. تلفظ یې څنګه کوو؟ کولد. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ساړه یا یخ. COLD. کولد د سوړ یا یخ په معنا ده. له نهم لغت نه هم تیریږو راځو لسم لغت ته. د لسم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ هات. تلفظ یې څنګه کوو؟ هات. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ګرم. HOT. هات د ګرم په معنا ده. نو خوږو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخه هم په همدې ځای پای ته رسوو. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. زه د درس په جریان کې د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته راسره پاتې شئ. نو خوږو دوستانو د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته هم ښه راغلاست. درته وایم د ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې موږ تل هڅه کوو چې کم مواد چمتو کړو، ځکه د ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې تر څو چې سلو ځو او ښه یې زده کوو دا زموږ لپاره په ګټه او فایده ده. او دا د نن مو تاسو ته د کاینډز اف کمپاوند ناون یا د مرکب اسم ډولونه راخستې دي چې کاینډز اف کمپاوند ناون په څو ډوله ویشل شوی دی. نو خوږو دوستانو که مختصر ووایو کمپاوند ناون په دریو برخو ویشل شوی دی چې دا د تاسو ته مو لاندې درې برخې راوړي دي او دا درې واړه برخې به په هره برخه کې په جلا جلا توګه تعریفوو او تاسو ته به تلفظ او معنا کوو. په کاینډز اف کمپاوند ناون کې لومړی اوپن کمپاوند ناون تعریفوو چې اوپن کمپاوند ناون یا خلاص مرکب اسم څه ته وایي. په دوهمه برخه کې به یې کلوزډ کمپاوند ناون تعریفوو چې کلوزډ کمپاوند ناون یا بند مرکب اسم څه ته وایي. او په دریمه برخه کې به یې هایپنیټډ کمپاوند ناون یا د اتصال مرکب نوم څه ته وایي. نو خوږو دوستانو فی الحال تاسو د کمپاوند ناون پارټس یا د مرکب اسم دغه ډولونه یا برخې له ځان سره په بار بار تکرار کړئ، در سره نوټ یې کړئ چې یاد مو شي. او په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې به تاسو ته د کمپاوند ناون یا د مرکب اسم د ډولونو تلفظ، معنا او تعریفونه وړاندې کوو. نو خوږو دوستانو دا چې د 40مې برخې د درس پای ته رسیدلی یو، هیله مند یم چې د درس په ټول بهیر به پوه شوي یاست. زموږ راتلونکې نورې درسي ویډیوګانې هم مه هېروئ او ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې زموږ سره په دې درسي ویډیوګانو کې برخه اخلئ، خپل قیمتي وخت را سره مصرفوئ. خدای دې وکړي چې د مشال کورس د دې درسي ویډیوګانو په مټ تاسو روانې او ټاپ انګلیسي ته مخه کړئ. نو خوږو دوستانو دا چې وخت کم دی، د 40مې برخې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تاسو هم که کوم نظر لري یا کومه نیوکه لري
کولی شئ چې په کومنټ کې موږ ته لیکنه پرېږدئ. او بله خبره چې یادونه یې ضروري ده، که تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، کولی شئ چې د مشال کورس د یوټیوب چینل کې د سبسکرایب تڼۍ کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې درسي اپلوډ شوې ویډیو ستاسو مخې ته راشي. او که تاسو هم په سوشل میډیا کې کوم ملګري لرئ، له هغو سره هم د مشال کورس تېرې شوې برخې او همدا 40مه برخه شریکه کړئ ترڅو هغه هم ستاسو په تشویق او هڅونه سره د مشال کورس د یوټیوب چینل ته راشي او د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه دغه درسي ویډیوګانې را سره وڅاري. نو خوږو دوستانو، خدای پاماني ته نږدې شوي یو. تاسو که د نړۍ له هر ګوټ نه زموږ درسي ویډیوګانې تعقیبوئ، کور ودانۍ او مننیات وایم. نو موږ ته راکئ په همدې ځای اجازه. تاسو چې هر چیرته یاست، لوی الله جل جلاله ته سپارم. خوشحال، تازه او کامیاب اوسئ.